السلام علیکم جلیل شیرانی مراغلی دا نصر له دلته زموږ د کلي د علما کرامو یو ښایسته محفل دویم صحبت راوړی دی ګروپ راغلی دی د اختر درېیمه ورځ ده. ډېر ښه خوند یې وکړ چې زموږ علما کرام هم داسې یو خپله خوشحالي یو محفل یې را جوړ کړی دی. صحبت یې راوړی دی د نصر له دوی څخه د دوی نظر شریک کوو، له دوی څخه پوښتنې کوو چې دلته صحبت راوړی دی او دوی هم مسافر دي، څوک له کومه ځایه څوک له کومه ځایه سره یوځای سوي دي د اختر په دغه موقع باندې. اول راځو نعمت مولوي صاحب له. اول خو نعمت مولوي صاحب کلتور ټي وي ته ښه راغلاست او بیا خپل نظر شریک کړئ. موږ ته ډېره شکریا ادا کوو جلیل شیراني صاحب چې دا موږ ته خپل قیمتي ټیم راکړئ. موږ ستا شکریا ادا کوو او سره زه یو قسم د پروړې د کلي وفاداري هم ومنم چې دوی ډېر وفاداره خلک دي چې دوی یو وار بیا زموږ هغه د طالبۍ ژوندی کوي او دوی پرونه ماته دعوت راکړي د زړه د اخلاص ادا کړي او په ښه مینه په محبت باندې او سره د لرې ځای د ډېر اسماعیل خان دا کې دوی چې کوم میلمانه راغلي ول او لکه یونس مولوي صاحب دی، قاري مبین صاحب دی، علم جان قاري دی، دارنګه ورسره بادام ګل شیراني دی او موږ د دوی میلمانه مولوي اورنګزیب صاحب دی، مولوي احمد صاحب دی. زه د ډېر شکریا ادا کوم او سره زما ډېر ګران ملګری چې له ما سره راغلی دی مولانا سمیع الله شیراني صاحب له درابنده کې او په دغه محفل کې له موږ سره شریک دی. زه دوی ډېر شکریا ادا کوم دا کم خلک چې موږ ته دعوت راکړی دی یا کم خلکو موږ راغوښتي په دعوت باندې او بیا چې کوم موږ دوی راوستلو په پکنیک باندې په سیر باندې او موږ ته یقینا ډېر خوند راکړي او ډېره مزه یې وکړله. زه ستا هم شکریا ادا کوم یو ځل بیا او د ناس خلک د ټولو شکریا ادا کوم. او دلته چې کوم دا محفل څوک پکنیک دا صحبت راوړي دغه ته په څه نظر ګوري چې دا و دغه ته خو دا پر دوه قسمه دي مخلوق. یا دا دی که کوم سړی راځي دا ته ګانې بجانې بجاو کوي یا بدخویي پیدا کوي، موږ د دې قطعا خلاف یو. بالکل او چې کوم سړی راځي خپل ذهن سکون ورکوي خپل ذهن ته یا خپل ذهن بدلوي، هغه په تعلیم کې دا 24 غنټې مصروفه وي، داسې په خپل دفترانو کې مصروفه وي او هغه صرف د خپل ذهن د سکون لپاره یا د خپل ذهن د ازادۍ لپاره چې غرونه یقینا د غرو ښه هوا ده، د غرو په هوا کې یا خوند مزه ده، د هغې موږ قطعا هم نه خلاف یو او نه بخلاف یو. موږ په خپل هم د سکون خپل ځان ته هم خوښوو بل هم خوښوو او چې کوم خلک ګانې بجانې یا بدخویي کوي موږ د هغې مخ ته هم خلاف یو، هم خلاف بیا هم خلاف. راځو مولانا اورنګزیب. الحمدلله زه د ستاسو هم شکریا ادا کوم او د مرګرو هم شکریا ادا کوم. دغه محفل اکثره زموږ هر عید کې په کوم کې عید کې باندې په دا کوم کې عید کې مرګر سره پاره سره راسو او په لوی کې دا پروګرام زموږ نه وي د کوم کې عید کې وي په دې باندې زموږ هم دا کوشش دي چې مرګر سره خو کښینو او لږ سره تعارف سره وکړو ورکیو سره او کلیوالو سره هم ملاقات سره وکړو. د بیا بس د کلیوالو هم شکریا ادا کوم او د علماو هم شکریا ادا کوم. مولانا بادام تاسو سره رايو ځای شوي دلته څورې خوند وکړي یا مطلب کال بس موږ خو داسې په دا کوم کې زموږ دا ترتیب وي چې ګرده کلي علما سره یو ځای کار صحبت کوو بیا ورځي یو د عید په سبا یا په بل سبا او په لوی عید کې دا ترتیب نه وي. په دا کې اوس دا میلمانه له ډېرې ځخه راغلي دي، نعمت الله زمري صاحب دی، دا ټول اځو په دا عید کې چکر وهو او موږ یو ور بیا د کلتور ټي وي ډېره شکریا ادا کوو. مطلب دغه ستاسې د طالبۍ ټیم بیا دلته سره یو ځای شي په دغه څورې خوند رنګ وي ډېر ټیم زه له ورک یو اصل کې بیا په ځکه چې رمضان بعد سره میلاو سو په عید کې بس زاړه یادونه هم سره تازه سي او زلوه هم وینو او چکر هم وو. مطلب ډېر ښه خوند. بس الحمدلله زه د کلتور ټي وي ډېره شکریا ادا کوم چې موږ ته ټیم راکړ او موږ دا پروګرام نشر کوي. بس پروګرام خو ښه پروګرام شروع دی او د عید دویمه درېیمه ورځ ده، بس موږ راغلي یو ښه پروګرام کړی دی او په چکر راغلي د غرو علاقه دی. موسم هم ډېر ښه برابر موسم دی، نه یخ شته او نه ګرمي شته، اصل خو خوراکه هم ښه خوراکه لګال ښه زبردست خوند کوي او بس راتر سه موسم هم ښه برابر دی، غرونه شنه دي، ګرمي ډېره نشته، بس ښه مضبوط پروګرام کړی دی، ښه زبردست پروګرام او موږ بیا د کلتور ټي وي ډېره شکریا ادا کوو چې دا ټیم راکړی دی او زموږ دا پروګرام نشر کوي. ډېره مهرباني. موږ اوس یو اهم خوشخبري ورکوو ټولو
کتونکو ته هغه خوشخبري دا ده چې زموږ کاري مبین صاحب زموږ په جامعه بستانالعلوم درازنده کې مختم لاس کاله درس کړی وي له هغې بعد د خپلو مجبوریانو له وجې دا کې مدرسه هله کله د کور مصرفیات یې ول او کور خواته راغی اوس موږ بیا ډېره غټه خوشخبري نن موږ ته ملاس کړله چې کاري مبین صاحب دوباره په جامعه بستانالعلوم کې مدرس ولګېدی او انشاءالله آینده لپاره به د شاګردان بیا ډېر سخت خوشحاله وي چې جامعه بستانالعلوم دا نه چې د صرف د شریانیانو په علاقه کې مخته مدرسه ده دا د ګرد زده ډېر اسماعیل خان په سطح باندې جامعه بستانالعلوم یو زړه مدرسه ده چې د دې کوم شاګردان دي نن الحمدلله د پاکستان ته کونې ورسېدل او بالخصوص پر موږ کې د جامعه بستانالعلوم دورې حق دی چې موږ ادا کولی نه سو ولې چې زموږ د تعلیم بنیاد له جامعه بستانالعلوم لګېدلی دی او انشاءالله هیله م ده چې کاري صاحب به دوباره زموږ د جامعه بستانالعلوم داخې تر خپل حیات پورې په جامعه بستانالعلوم کې د مدرس وي او خپل درس ورکوي او بالکل دغه زموږ د کلي ډېر محترم درانه علما کرام ناست دي یو خبر مې ذهن لراله چې دلته زموږ په کلي کښې قاري صاحب مخکې هم کسانو ته درس ورکاوه خو اوس چې کوم دی له کلي څخه کور دغه رابدل کړ لوړ راوخوت درګړۍ له مطلب یو خبره ده چې زموږ د کلي علما کرامو داسې یو مدرسه یا بل داسې سیټ اپ د خپل علاقې د والو لپاره جوړ کړی وی دا به هم ډېر ښه که چېرې قاري صاحب داسې دغه جوړوي یا په دغه کښې کمې ستونزې دي څه وجې زموږ د کلي علما کرام داسې یو مدرسه یو ځای نه سو جوړ بس موږ خو د جلیل شناني صاحب ډېره شکریه ادا کوو چې دا زموږ محفل له رالی او له موږ څخه یې داسې خبرې واورولې په ښه انداز باندې بس موږ د کلي خو یو داسې ماحول دی دغه الحمدلله زموږ په کلي کې حافظان قاریان علما هم ډېر دي خو لکه بس زموږ به دا یو نصیب نه وي چې زموږ په کلي کې یا مدرسه جوړه سي یا یو داسې درس راووځي چې حافظان عالمان یا د ناظرې وال موږ هغو ته تعلیم ورکوو دا زموږ خپله هغه کمزوري ده نو الله ده وکړي چې زموږ په کلي کې او یا په درګړۍ کې یو داسې درس جاري سي چې په هغې کې حافظان عالمان او کاریان جوړاږي الله پاک دې داسې وکړي دا و قاري مبین صاحب او دا ټول علما کرام د دوی ډېره مننه کوو چې دوی خپل قیمتي ټیم راکړ او موږ هم یقینا خوشحاله سو له دوی څخه هم دغه پروګرام ریکارډ کړ ستاسې د ټولو ډېره مننه ډېره مهرباني